السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ. زم ساسرو حسن شاهد یو ځل بیا پښتو ټک یوټیوب چینل نستاسو په خدمت کې حاضر یم. حکومت ګرو په نن ویډیو کې په تاسو ته هغه طریقه هم چې تاسو څنګه کولای شئ چې تاسو په خپل واتس اپ کې دغه رقم ډیر زیات زبردست سټیکران اډ کړئ. هغه ډیر زیات په اسانه طریقه باندې تاسو ټول مرګري به تاسو ته حیران وي چې تاسو په کومه طریقه باندې مونږ ته مطلب داسې سټیکران نه لګي کوم چې مونږ ته په واتس اپ کې نه میلاويږي او تاسو سره په واتس اپ کې شته دي. نو دا به تاسو څنګه کوئ دغه ټوله طریقه بالکل سټیپ بای سټیپ تاسو ته ښایم. خو د دې نه مخکې که تر اوسه پورې تاسو زموږ چینل پښتو ټک نه سبسکرایب کړئ دا ضرور سبسکرایب کړئ او زموږ د فیسبوک پیج ځان سره هم لایک کړئ او دا ویډیو د خپل مرګرو سره ضرور شیر کړئ. که تاسو غواړئ چې په خپل واتس اپ کې دغه رقم ډیر زیات سټیکرونه اډ کړئ نو دې لپاره به تاسو یو اپلیکیشن ډاونلوډ کوئ. دغه اپلیکیشن به تاسو ته چیرته میلاو شي په یوټیوب کې به تاسو ته په ډسکرپشن کې یو لینک میلاو شي. هم په دغه لینک چې کله تاسو کلیک واخلئ تاسو به ویب سایټ ته لاړ شئ او د ویب سایټ نه تاسو دا ډیر زیات په اسانه طریقه باندې ډاونلوډ کولی شئ. او کوم ملګري چې فیسبوک کې زموږ ویډیو ګوري نو د ویډیو د پاسه یا لاندې به تاسو ته لینک میلاو شي. هم دغه لینک باندې کلیک واخلئ تاسو به ویب سایټ ته لاړ شئ. هم په دغه طریقه باندې تاسو دا اپلیکیشن په خپل موبایل کې ډاونلوډ کولی شئ. کله چې هم دغه اپلیکیشن تاسو په خپل موبایل کې ډاونلوډ کو تاسو انسټال کو نو سمپل دا اپلیکیشن به دغه رقم اوپن کړئ. کله چې دا اپلیکیشن تاسو اوپن کړئ د ځکه په تاسو له سایت ته یو آپشن شو شي تاسو سمپل په آپشن باندې کلیک واخلئ. تاسو ته ځخم بالکل سټیپ بای سټیپ ټوله طریقه ویډیو تر اخره پورې وګورئ چې تاسو په دې ویډیو باندې بالکل صحیح پوه شئ. او بیا که تاسو غواړئ چې موږ په خپل واتس اپ کې دغه رقم سټیکران اډ کو ډیر زیات نو تاسو به ډیر زیات په اسانه طریقه باندې بیا کولی شئ. تاسو ته ښکاري په دې کې زموږ سره څومره زیات سټیکران دي او تاسو ټول چې کوم دي ډیر زیات په اسانه طریقه باندې په خپل واتس اپ کې دا ټول تاسو اډ کولی شئ. دا به تاسو څنګه خپل واتس اپ ته بوځئ سمپل تاسو دلته سایت ته یو آپشن درکړئ تاسو ته ښکاري پیکیجز په دې پیکیجز باندې چې کله پیکیج باندې کلیک واخلئ نو تاسو ته به ټول څومره چې دلته ایموجیز دي یا څومره سټیکرز دي نو د دې سره ته تاسو یو تیر نشان درکړئ. تاسو بیا په دې تیر نشان باندې کلیک اخلئ او دلته لاندې تاسو بل یو آپشن به شو کوي اډ ټو واتس اپ. کله چې هم تاسو په دې باندې کلیک کوئ تاسو ته ښکاري پلیز ویټ لږ غونته کې انتظار به تاسو کوئ په اوپن به کلیک کوئ نو تاسو ته ښکاري دلته په تاسو سره په واتس اپ کې څومره سټیکران هم چې کوم تاسو ډیر زیات په اسانه طریقه باندې اډ کولی شئ. څومره چې هم تاسو غواړئ نو ټول به تاسو سره اډ کیږي. تاسو ته ښکاري دلته اډ ټو واتس اپ آپشن چې کوم تاسو درکړی د ټولو سره تاسو ډیر زیات په اسانه طریقه باندې اډ کولی شئ. ها نو کو زه لاړ شم خپل واتس اپ ته والته چې چیک کما چې آیا زموږ سره دغه سټیکران ناغلي دي کنه دي نو تاسو ته زه دلته کلیک واخلم تاسو ته وخم دلته په سټیکر باندې زه کلیک واخلم. ها نو تاسو ته ښکاري دلته د ایموجي آپشن ما راکلی که زه په دې باندې کلیک کم نو څومره سټیکرونه هم چې هلته وو نو ټول زما سره دلته راغلي دي. که زه اوس وغواړم چې د خپلو ملګرو ته سینډ کړم نو زه ډېر زیات په اسانه طریقه باندې د خپلو ملګرو ته سینډ کولی شم. نو خو ملګرو په دغه طریقه باندې تاسو کولی شئ چې په خپل واتس اپ کې ډېر زیات په اسانه طریقه باندې ډېر زیات مختلف سټیکران اډ کړئ. ستاسو ټول ملګري به تاسو ته حیران وي چې تاسو په کوم سیسټم باندې جوړ کړي دي. نو دا د ویډیو هم خوښي ویډیو لایک کړئ چینل ځان سره ضرور سبسکرایب کړئ. موږ په خپلو دعاګانو کې یاد ساتئ. د الله